زخم د کولم داسې ښکارېږي چې څه حیوان پې حمله کړې وي. تاسو سپي ساتلی یاست؟ زه ستا مور نه یم، زه یو پشاشکي یم، کړنه پشاشکي. زه پیرې راهیسې وږی یم او نن به خپله ټنډه د ستا وینو سره ډکه کړم. یو خالی کلی نیمه شپه و. ټول کلی ژوره خوب کې و، خو د کلي د مشهور بزنسمین کور کې څه عجیب پیښیږي. ټول کور هم ژوره خوب کې و، خو د یوې خونې نه د ویرې نرم غږ راځي. هلو، علي زر کور ته راشه، هغې به ما ووژي. څه چې رانی وایل غوښتل، بدقسمتي سره علي د هغې غږ نه اوري. ته څه وایې؟ صاف وایه. مور ته څه شوی دی؟ ته نور څه وایې؟ رانی د نور څه ویلو نه مخکې د رانی ګوتې په فون ټینګ شوې او غږ یې په ستوني کې بند شو. بیا د هغې د خونې دروازه چټک پرانیستل شوه. دروازې ته یوه ښځه ولاړه وه. د هغې اوږده ویښتان ښکاره وو. سبا د شهر د مشهور ټکسټایل شرکت مالک د علي د کور نه بهر د خلکو ګڼه ګوڼه وه او پولیس د کور تفتیش کول. زخم د کولم داسې ښکارېږي چې څه حیوان پې حمله کړې وي. تاسو سپي ساتلی یاست؟ علي صاحب: نه انسپکټر، په دې کور کې زما له زړې مور او رانی بل څوک نه وو. عجیب خبره ده، په دې سیمه کې د وحشي ځناور چېرته پیښه هېڅکله نه ده شوې. ستاسو مور چېرته ده علي صاحب؟ موږ باید د هغې نه هم پلټنه وکړو. هغې له تېره شپه راهیسې ورک شوي دی. انسپکټر، د کومانه راپاڅېدو وروسته د هغې چلند ډېر عجیب شوی دی. زما دپاره ټول څه ختم شو. انسپکټر، ژر مه بایلئ علي صاحب، قاتل به ژر زموږ په لاس کې وي او ستاسو مور به هم ستاسو سره وي. اندېښنه مه کوئ. د دې ټولو وروسته انسپکټر له دې ځای نه ولاړ. ټولې شواهد راټول کړل شوي. د رانی جسد د پوسټمارټم لپاره واستول شو. دا قصه شاوخوا یو میاشتې پخوا پیښه شوې ده. کله چې د علي مور وفات شوه او په هغه ورځ ټول کور کې ګډوډي وه، بیا دوی خپل مړی د خخولو قبرستان ته روان کی. نیمه لاره چې وررسېدل، د ګرم ماسپښین لمر نه ټول ستړي شوي وو. لمر د دوی په سر و او ګرم بادونه پر مخونو یې وزېدل. په دې حالت کې ټول پرېکړه وکړه چې د یو لوی پیپلا ونې لاندې لږ استراحت وکړي. علي چې له خپلې مور سره یې ډېره مینه وه، چپ پاتې شو د ونې لاندې د ستړې او ماتې زړه سره. بیا ناڅاپه یوه غټه ویرونکي غږ راغلل. هغه خاموش ټکان ورکوونکي غږ. دا اورېدو وروسته ټول ودرېدل. بې عقلانو ده، تاسو د چا ویلي دي چې دلته راشي؟ چا دلته د مړی ایښلی دی؟ آیا ته پوهېږې چې دلته د مړی ساتلو پایله څه ده؟ علي او ټول خلکو د هغې غږ طرف وکتل. دوی مخې ته یو راهب ولاړ و چې ډېر غوسه شوی و. د هغې شیطاني چلند له امله علي هم ډېر غوسه شو. دا زما مور ده او ته څوک یې چې موږ ته دا وایې؟ ته آیا دا ځای د ستا د پلار دی؟ د دواړو ترمنځ لانجه سخته شوه. خلکو هم بحث کول. په غوسه کې علي راهب ته وایي: زه دې ځای نه. راهب هیڅ ځواب ورنکړو او له هغې ځای نه لاړ. بیا هر څوک د علي د مور جسد واخیستو او د قبرستان خواته لاړل. د مراسمو وروسته لکه څنګه چې علي د جسد د خښولو لپاره تیاری کوو، ناڅاپه د هغې مور پورته شوه او کېناستله. ټول خلکو ویریدلي وو او شاته لاړل، خو علي بې له کومه ډار ورته لاړ او ویې ویل: مور ته بیرته راغلی. زه نشم ویلی چې زه څومره خوشحاله یم. مور په خپل مخ هیڅ احساس ونه شود. هغې علي ته قتل او ویې ویل: زه وچ یم، زه خوراک غواړم. ها مور، راځئ کور ته لاړ شو. موږ به تر زړه پورې خوراک وکړو. د علي مور بیرته د ژوند ته راغړځېدله. ټول ډېر خوشحاله شول. بیا ټول هغه کور ته بوتلل. یوه اونۍ تېره شوه. په څو ورځو کې رانی پوه شوه چې د مور چلن ډېر بدل شوی دی. هغې عجیبه کارونه کول. هغې د ساعتونو لپاره د مینځلو مخې ته کېناستله او ویښتان یې جوړول. هغې ټول ورځ خوراک غاړو. په څو نورو ورځو کې رانی دا ټول علي ته وویل: علي، له هغه وخت راهیسې چې مور بیرته راغلې ده، د هغې چلن ډېر بدل شوی دی. لکه څنګه چې هغه خپله مور نه وي، هغه څوک بل کس دی. رانی، مور له کومه څخه راوتلې ده؟ آیا ته د ډاکټر خبرې په یاد لرې؟ ډېرې پیښې شته چې مړی بېرته ژوند ته راځي. دا هم د کوما یوه بڼه ده.
هرلا كوماسا حراوتليدا هرلا بشبل فعاليت نلري هورو رو بخشي اندش نمکوي رانی غوښتل وضاحت ورکړي کېدای شي علي سم ونه پوهېږي په څو ورځو کې علي د کار لپاره بهر لاړ رانی او مور کور کې یوازې وو په هغه شپه رانی کور کې خوخ و جوړ کړه خو هغې ولیدل چې مور له هغې لپاره هیڅ نه دی پرېښودی دا څه ده مور زه اوس څه خورم ته ټول خوراک یوازې وخوړ زه نور خوراک خورم زه ډېره وچ یم راني د دې نه حسد کوي ده زه نور نشم پخلی مور خو دا خوراک د چالو نسانو لپاره و چې ته یوازې وخوړ دا خبره وکړه او رانی هلته ننوتله د نیمه شپې شاوخوا کله چې رانی وده وه ناچاپه چراغ بند شو او هغې راویشېدله او هغې د غس طرف غږ نشول دا د پیشو رغز دی چې د ناستې خونې نه راځي رانی پورته شوه او د ناستې خونې خواته لاړه کله چې هغې د خونې وضعیت ولیده د رانی وینه ودرېده مور د یوې مړې پیشو خوراک کوه دا لیدلو وروسته رانی په لور غږ چیغه کړه رانی له هغه ځای نه وده شته او خپل خونې ته ځان قلف کړ هغې هڅه کوله چې علي ته زنګ ووهي خو د هغې فون نه ورسېدونکی بې دروازه په لور غږ ټک وهل پیل کړل هماغه وخت چې د علي فون زنګ ووهه د هغې د خونې دروازه پرانیستل شوه او رانی د مور لخوا ووژل شوه هیڅوک دې نه پوهېدل ماښام وه علي د خپلې مړې ښځې رانی په یاد کېناست او خپله ورک شوي مور یې هم یادوله ناڅاپه د هغه فون په میز سره زنګ ووهه علي فون ته جواب ورکړ هلو هو علي صاحب ما اوس ته مور د قبرستان ځای سره نږدې لوی لار کې ولیده هغې د پلپالا ونې لاندې کېناستلې وه سمدالې ساحل ته ورسېږه علي خپله موټر واخیسته او د قبرستان ځای سره نږدې لوی لارې ته لاړ هغه هلته ورسېد او ولیدل مور یې د ونې لاندې کېناستلې وه خو د هغې مخ بل لور ته و علي هغې ته غږ وکړ مور آیا دا ته یې زما طرف وګوره مور دا وایي علي خپل لاس د هغې پر اوږه کېښود بیا ناڅاپه هغه وګرځېد او د هغې لاس ونیو زه ستا مور نه یم زه یو پشاشکي یم کړنه پشاشکي زه پیرې راهیسې وږی یم او نن به خپله ټنډه د ستا وینو سره ډکه کړم د مور مخ ډیر ویرونکی و د لاسونو د نیولو له امله ساه نه اخیستې هغې په ښکاره توګه خپله مرګ ولیدل بیا څوک په لوړ غږ ورته وایي او د دواړو باندې اوبه واچولې کرنه په شاشکي ناڅاپه د مور د نیولو قوت کم شو او بدن یې پر ځمکه ولوېد بیا له هغې نه یو تور سیوري راوتلو او په پلپالا ونه کې ځای پر ځای شو کله چې علي دا غږ ولیدل بیا هم حیران شو هماغه سپېڅلي سړی د هغه مخې ته ولاړ و پر چا چې څو ورځې وړاندې یې لاس پورت کړی و زما مور ته څه شوي هغه ستا مور نه ده علي هغې ډېر وخت مخکې مړ شوې ده هغې کرنه په شاشه کې ده چې د ستا د مور په بدن کې ژوند کوو یاد لیده هغه ورځ ما دا منع کړی و چې تا مړي ته دم وساتې ځکه چې په دې پلپالا ونې کې د کرنه په شاشه کې کول و زه هڅه کوله چې دا د مراقبې له لارې ثابته کړم خو کله چې ما وصل له وروسته راغلم ما ولیدل چې تا هماغه مړي درده ساتلی و زه اجازه به ورکوم چې څوک درته مړي ساتي ځکه چې د داسې جسد لیدلو سره بدو خونه او بد ځواکونه دننه ځي زه غوښتل دا ولس تا ته واضحه کړم خو تا ما ونه ولیده کله چې ستا مور د قبرستان نه راولاړه شوه ته فکر وکړ چې هغه بیا ژوندي ده خو حقیقت بل څه و علي هغه ولس تا خپله مور ښخ نه کړه خو تا دا کړنه په شاشه کې خبر کور ته راوړي او اوس دا د هغې پایلې ګالي چې تا وکړې علي هغه ټول څه پوهې شو خو اوس یې بل اختیار نه و پرته له دې چې پښیمانه شي هغه د سپېڅلي سړي نه د خپلې هغې ورځې چلند لپاره معذرت وکړ بیا یې خپل پیروان راغوښتل او د خپلې مور وروستي مراسم هماغه د سیند پر غاړه ترسره کړل همدغه وجه ده چې ویل کیږي د سپېڅلو کسانو د خبرو او خبرداریو نه مسخره مه جوړوه صرف ځکه چې هغوی خرافاتي یا ړانده ښکاري ځکه چې په دې دنیا کې ډېرې داسې خبرې شته چې عام انسان یې نشي پوهېدلی که د ویډیو ته خوښه شوه نو لایک ورکړئ چینل سبسکرایب کړئ هم همدا خبره ده او مرسته وکړئ او شیر کول مه هېروئ لایک وکړئ سبسکرایب وکړئ او مله حافظ